له مسکاله تر دې حاله لومړۍ برخه د مازدیګر لمر په پریوتو و د جلال آباد ښار ملنګ جان واټ کې غورځنګ له لاسه نیولی وم. ما د پښتونستان څلور لارې ته ځکه کشوګیر کوو چې په دغه خوا کې زموږ کور و. مازدیګر چې به کله له دندې راووتم بې انتها به ستړی وم. هر مازدیګر به همدا تلوسه وه چې کله به زر تر کوره ورسېږم او د ابو د لاس لاچیداره چای به یو ګیلاس په غېږ کې ونیسم. خو غورځنګ بیا د ملنګ جان واټ ته ټینګار کوو. دا چې غورځنګ مې د راز او نیاز ملګری و، ما ته به هم له ناز نه اخان غږ کوو او ما به ورته په ګلپاڼې خطاب کوو. له ښاغلي خاطر سره زه هم ټیپه شوم. د پیغامونو د موسیقي له دفتره لږ څه وړاندې په یو هوټل کې چې هوټل لږ څه ګډوډ هم و، د چای په لیست کې مو ځان ثبت کړ. غورځنګ هم چې په کوزه پښتونخوا کې ژوند کړی و، نو ځکه به یې تل شیر چای څښه او نوموړي سره به په هر ځای کې اړ وې چې شیر چای وڅښې. نوموړي د چپ لاس ونې ته ډډه وهلې وه، پښې یې غځولې وې. ما ته ځیر شو، یوه شېبه غلی شو، بیا یې وویلې یوه خبره درته وکړم. له چایه سره د کوم څه راخیستې؟ ما جب ته په چپه سترګه په کونج کې غلی غلی وکته. د جب ځواب مې منفي و، یعنې پیسې پکې نه وې. ما ورته زیاته کړه د ګلپاڼې زو ته خو سوداګر یې، ټول ښار دې په خپلو مشتریانو باندې لړلی دی، د ښار ټول دکاندارانو سره اړیکه لرې. غورځنګ مسکی شو او ویې ویلې که راخلي او که نه زه کار نه لرم. ما ورته ویلې زه ته یو څه راواخله، پیسې به یې د میاشتې تنخوا کې درکړم. زموږ په منځ کې پیسو کوم ارزښت نه درلوده، خو هسې مې یوه شېبه خندا ته پلمه لټوله. غورځنګ ووته، له ځانه سره یې سمبوسې راوړې. په هوټل کې یې غږ وکړ یو چاینکه د شیدو چای خو راوړئ. دې سره یې ما ته مخ راواړوو چې خانه بېګا مشر ډاکټر صاحب سره یوې نجلۍ اړیکه نیولې وه. له خبرو داسې معلومېده چې کومه ډاکټره وه. زه ورته نږدې شوم چې تر څو پوه شم چې دا ځوانه ده او که بوډۍ. غږ یې تنکی و. کله چې مشر ډاکټر صاحب د موبایل کرښه پرې کړه، د فیسبوک په پلمه مې موبایل ترې واخیسته. راغلم اړیکو ته چې ګورم په سر کې د ډاکټر پاڼې په نوم یې شمېره ثبت وه. ما هم زر خپل موبایل ته شمېره راواړوله او موبایل مې بیرته ډاکټر صاحب ته ورکړ. ټوله شپه مې پاڼې ته مسیجونه، پیغامونه او زنګونه وکړل، خو ځواب یې رانه کړ. ما ورته زیاته کړه ګلپاڼې نور څه کوې؟ سم ټیکهدار دې له ځان نه جوړ کړی دی. هې تا نه تاجکې نه ازبکې او نه هزاره پاتې، اوس دې په پښتنې پسې هم راواخیسته. په خندا شو، ویې ویلې پښتنو ته نصیحت کوم چې ځوانان یې بې لارې نه شي. ما ورته ویلې ښه نو زه دې د څه لپاره راوستی یم؟ راته یې وویلې د مېړني په نوم یو ملګری مې راځي، تا سره هم اشنا دی، که په یاد دې وي په یو رسمي سفر کې هم را سره یو ځای و. ښه ومې پېژنده، هغه چشمکي یادوې که نه؟ په هغې ورځ یې د کار په مهال چنارګل ته ویلې چې یاره تا خو له حیا خلاص کړو. بلکل هماغه دی، دا ځای مې ورسره واده کړی. ښه ما ورته ویلې سمه ده، موبایل خو دې راکړه چې سوډاني ته یعنې چنارګل ته هم ووایم چې راشي، هغه هم راوغواړم. چنار ته مو له ډېرې مینې سوډانۍ ویلې. چنار ډېر نرم مزاجه
خندانه څېره او صادقه انسان دی. غورځنګ د موبایل په راکولو سره سم دنده هم راکړه. بیرون د شمیرې سره هم اړیکه ونیسه. د میړنۍ شمیره ده، شاید نږدې به وي. زه مسکی شوم او د څپلیو د بند په تړلو باندې مې زیاته کړه چې صاحب امر مو په ځای کېږي. ځانه سره مې وویلې د خانزو له ډاکټره د ډاکټر شمیره پټوي او بیا راځې دلته ځان بیا یې موږ ته یادوي. زه به دې هم خوښ شم. دا چې چنار ته مې زنګ ووهه فکر مې د پاڼې شمیرې ته شو. زر مې په خپل موبایل کې د داود په نوم ثبت کړ. چنار مې هم راوغوښته او میړنی مې له لاسه ونیو. هوټل ته دننه شو. د چای له څښلو وروسته بنډار مو ډېر وکړ. له هوټله په راوتلو سره د بنډارونو له یو بل خوږ او مبارز ملګري صفت الله سره مخ شو. نوموړی هم زموږ په څیر د عام تشدد د فلسفې د لارې یو مینهوال و. عام تشدد په نوم په پښتو کې یوه اوږده کیسه لري. د دې فلسفې د سر لاروی ستر پښتون فخر افغان خان، عبدالغفار خان بابا یا استاد اسماعیل ایوبی خبره د سړیتوب لاره نه د تشدد د نظری خپرولو لپاره یې ډېرې خوارۍ کړې دي. نو موږ به هم تل په شریکه د رخصتي په ورځو کې د بابا مزار کې راټولېدو. د بابا په کارنامو به مو خبرې کولې او اوس مهال د یو ځوان مبارز منظور خان پښتین په کارونو، قربانیو او لاسته راوړلو غږېدو. له روغبړه وروسته عادتي لیکچر شروع کړ او ویل یې عمران او حیدر زنګ کړی و. ویل یې علي شهاب هم له ما سره دي، دوی هم ځان سره راواخله او د بیسو دخول هوټل ته راشئ. مونږ هم درغلو. تر ماښامه مو محفل په مرکه ګرم وساته. قضا ماښام د خپلو کورونو په خوا خواره شو. د اشترینګي رکشا په وروستي سیټ کې ناست وم چې ښاغلی افضل صاحب د کاروان صاحب بیات یې را مسیج کړ. ما مخکې له دې چې ولولم مدیریت مې وکړ او پاڼې ته مې ولیږه. نن یې ګیله په غریو نیولي انداز داسې وکړه. خلک په خپلو کارو بوخت دي، په چا کار نه لري. د پیغام د رسېدلو سره سم یې بیرته ځواب راکړه. وبښئ تاسې څوک یئ؟ ما ورته ولیکه ډګرمن جنرال لایق افغان یم. شیبه ځنډ وروسته یې په پیغام کې لیکلي وو جنرال په ملنګانو باندې څه کوي؟ وبښئ تاسو شمیره غلطه کړې ده. بیا مې بل پیغام ولیږه خو ځواب یې رانغی. دا وخت د تبلیغیانو مرکز دروازې ته ورسېدم. زنګ مې ورته وکړ. شبکې ځواب راکړ ستاسو دایر کړې شمیره ځواب نه درکوي. هیله کوم وروسته زنګ وکړئ. الله 2 قدمه مې نه واخیستې چې مس کال وکړ. ما یې شمیره ډایل کړه. مقابل لوري په خپ خو په زړه راښکونکي اواز ځواب راکړ. هلو تاسو څوک؟ د ډاکټرې نرم غږ زما وجود میږی کړ. د داسې غږ په اورېدلو سره د سړي خبرې هېرې شي. زه د دغې جادوګر غږ په خلقیت کې غرق وم. ډاکټرې بیا راغږ کړ. وروره تا ته وایم څوک یې؟ د ورور نوم سره سم ټکان مې وخوړه. د خیال نړۍ مې ویجاړه شوه. ورته مې له خولې ووته زه پرېږدئ که څه خدمت وي. هغې زیاته کړه نه مننه، خو بیا مزاحمت ونه کړې.
د هغې په غوښتنې مې د تلیفون اړیکه پرې کړه، خو زړه مې بې قراره شو. په دې اړه مې ډول ډول فکرونه ذهن ته راغله. حیرانه وم چې څه وکړم، څنګه قناعت ورکړم، څنګه یې ملګری کړم، څنګه ورسره اړیکه ونیسم، څنګه کولی شم یو ځلې بیا